سلامونه دوستانو، نن در سره هغه علامات شریکو چې په هغې سره د سړي د تناسلي اندام مرضونه معلومیږي. که ستاسو زموږ ویډیوګانې خوښیږي او غواړئ چې تاسو ته همدغسې په زړه پورې او معلوماتي ویډیوګانې جوړې کړو، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره همدا اوس سبسکرایب کړئ، د ګونګرو نشان هم ووهئ چې زموږ هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي. دا علامې چې په چا کې موجود وي باید د متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي. اول دا څوک چې د تناسلي اندام مرض لري نو تشې متیازې به ډېرې ورځي او د مني رنګ به یې سوربخون وي، یعنې وینه به پکې راځي. دوهم دا چې کوروالي ته به یې ډېر زړه نه کېږي، یعنې کله چې خپلې ښځې سره یو ځای کېدل غواړي نو تناسلي آله یې سمه نه لکېږي او یا که لکه شي نو ډېر زر سر ښکته کړي او د ښځې په شرمګاه کې د داخلېدو قابل نه وي. دریم دا چې د تناسلي آلې لاندې باندې طرفونه سره شي. څلورم دا چې د تناسلي آلې احساس کمیږي، یعنې که ښځې پورې هم وسلوي نو هیڅ کوم کرنټ پکې نه پیدا کیږي او نه لکېږي. پنځم دا د عادي حالت نه زیاتې تشې متیازې ورځي او تشې متیازې زر زر کوي. شپږم مني کمیږي، یعنې بیخي لږه شي. اووم دا چې په تناسلي آله کې د 30 درجې زاویو نه زیات کوږوالی پیدا کیږي. کوم وخت کې چې ذکر لږ شي نو ښکاره معلومیږي چې په یو اړخ باندې کوږ دی. اتم دا چې د بیخ نه نری ښکاري او بره بیا پنډ وي. دوستانو دا ویډیو در سره لایک کړئ او ملګرو سره هم شریکه کړئ ترڅو نور ملګري ترې هم ګټه واخلي. زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. مننه.